سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې دوه تازه او مهمو خبرونو ته. د کابل ښار په زړه کې اور لګېدنې دوکاندارانو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي. د کابل ښار اوسېدونکي وایي چې د چهارشنبې په ورځ سهار د ماروغمې 19مه د کابل ښار د پل خوشتي جومات ته څیرمه په یو مارکیټ کې اور لګېدلی دی. د کابل دغه ښاریان وایي چې اور د پښتون مارکیټ تر شا مارکیټ کې لګېدلی و چې ګڼ شمېر مالي زیانونه یې اړولي دي. ځینو کسانو وویل چې په دغه مارکیټ کې ګرځنده ټلیفونونه پلورل کېدل، خو ځینو نورو بیا دغه مارکیټ د پوځي جامو او بوټانو یاد کړی دی. اسلامي امارت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او تر اوسه د دغې اور لګېدنې لامل هم نه دی روښانه شوی، خو په کابل ښار کې د هر ژمي په موسم کې سترو مارکیټونه او بازارونه د اور خوراکه ګرځي. دغه اور د چهارشنبې سهار 10:30 بجې لګېدلی و او 1 ساعت وروسته مړ شوی دی. او وروستی خبر دا چې په خیبر پښتونخوا کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې 3 امنیتي سرتیري او 19 وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ عامه اړیکو څانګه وایي چې د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 3 امنیتي سرتیري او 19 وسلوال هم وژل شوي دي. د دغه ادارې لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د جنوري په 6 او 9 نیټه امنیتي ځواکونو د پېښور په متنیو سیمه کې عملیات ترسره کړل او د دغه عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو یو پټن ځای په نښه شو. په خبرپاڼه کې راغلي دي چې د متنیو په عملیاتو کې 8 تنه وسلوال وژل شوي دي. خبرپاڼه زیاتوي چې د مومندو ولسوالۍ په باییزه سیمه کې هم د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ عملیات شوي چې د ډزو په تبادله کې 8 وسلوال وژل شوي دي. د خبرپاڼې له مخې دریم عملیات د امنیتي سرتیرو لخوا په کارک کې ترسره شول چې په ترڅ کې 3 وسلوال ووژل شول، خو د سختې نښتې په ترڅ کې د عباس علي، نیک محمد ناظر او نیک محمد عثمان په نامه 3 پاکستاني سرتیري هم وژل شوي دي. خبرپاڼه وړاندې کاږي چې سیمه کې د نورو وسلوالو پر وړاندې چانیز عملیات هم روان دي. تر دې وړاندې د پاکستان پوځي چارواکو ویلي و چې د وروستي وسلوال مخالف پر ضد به هم خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي. په تېر یو کال کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبې د سختو ناامنیو او تاوتریخوالي شاهدې وې چې له امله یې د پاکستان سلګونه امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې وه.